د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له خلکو سره باید په چلند کې له نرمښت څخه کار واخیستل شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې له خلکو سره باید ښه چلند وشي. هغه په میدان وردګ ولایت کې غونډې ته ویلي چارواکي باید وظیفوي غفلت ترسره نکړي او له خلکو سره په چلند کې له نرمښت څخه کار واخلي. نوموړي دغه راز طالب سرتېرو ته سپارښتنه کړې چې خپلې چارې په سم ډول ترسره کړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې طالب کارکوونکي ممبئی کې نوی ټاکل شوی قونسل جمهوریتي دی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر طالب کارکوونکي په ممبئی کې د طالبانو له لوري د قونسل په توګه د اکرام الدین کامل په نوم د یو کس ټاکل کېدو ته په غوسه شوي دي. دوی له درې رنګه ملي بیرغ سره د کامل عکسونه نشر کړي او ویلي دي چې نوموړی د جمهوري پلوی دی او تیر 20 کلنه جګړه کې ونډه نه ده اخیستې. بل لور ته یو شمېر نورو طالب پلویانو ویلي چې کامل د نن ټکي آسیا ویب سایټ چلو او جمهوریتي نه دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله